پښتانه متل کې وایي د خپل کلي زمریان مه وژنئ د بل کلي ګیدړان به وخوري. دا متلونه یې ډېر پاخه دي. هر متل د زرو کلو ژوند تېرولو بعد یو سپین ږیري یا یو پښتانه کړی دی. پښتنو نن خو تاسو ته ثابته شوله هغه 15 وخت لمونځونه چې چا کول، هغه چا چې د انسانیت خبرې کولې، د بشریت خبرې کولې، د مسلمانۍ خبرې یې کولې، ورورګلوي خبرې یې کولې. څوک دې غږ اوري؟ چا دې غږ واورېدی؟ چا دې غږ پورته کوي؟ تا چې په تېرو 45-40 کلو کې کومه شتمني جوړه کړه، کم کور دې جوړ کړي، کم ژوند دې جوړ کړي، په یوه لځای در څه واخیستې که نه واخیستې. اوس چې پر بارډر اوړې خالي 50,000 روپۍ در سره پرېږدي، نورې ټولې پیسې در څه وړي. په ټولې دنیا کې په ټوله نړۍ کې د غږ سړی نه لري، د خبرې سړی نه لري، او نه دې څوک غږ پورته کوي، نه ته خپل یو نماینده لرې. پښتونه هر څه دې له لاسه ورکړل. تا چې نړۍ متوله، جهان دې متوي، له جهان سره جنګېدې، څومره غټې غټې قربانیانې دې ورکړلې. بچي دې قربان کو، خپل سر دې قربان کړي، اولادونه دې تباه او برباد کړل، وطن دې ورته پرېښودی. ستا قرباني چا ومنله؟ ته چا ومنلې؟ دغه د پښتانه متل نن خاص پر تا جوړ دی. وایي چې د خپل کلي زمریان مه وژنه، د بل کلي ګیدړان به دې وخوري. پښتونه ته له پاک رب ما سوه هېڅوک نه لري، او پاک رب تا ته داسې مشران در کړي وو، در یې کړل، تاسې په خپله مړه کړل، په خپله مو وژل.